د سپکې او درندې وسلې د کونړ په مرکز اسداباد سرکڼو او وټپور ولسوالۍ کې راټولې شوې چې د وسلو راټولولو کمیسیون ته سپارل کیږي. د وسلو راټولولو کمیسیون مسؤلین وایي په تیره یوه میاشت کې په دې ولایت کې لسګونه میله سپکې او درندې وسلې او پوځي مهمات له بېلابېلو سیمو راټول کړي دي. دغه کمیسیون مشر مولوي سید الله رضوان وایي په دغه وسلو او پوځي مهماتو کې 614 میله سپکې او درندې وسلې، 25 وسایط او 114,952 پایره مرمۍ ترلاسه کړي دي. جمله اسلحه 614 میله او مهمات 11,952. په همدې حال کې د کونړ والي په ټولو خلکو غږ وکړ چې په خپله خوښه دي د بیت المال اړوند نظامي توکي او وسلې د وسلو راټولولو کمیسیون ته وسپاري. ټولو محترمو مسؤلینو نه، د دلګې مشرانو نه او د عامو مسلمانانو د سپین ږیرو نه دا خواهش ده چې د بیت المال په راټولولو کې د دې کمیسیون سره کلکه همکاري وکړي او د نظام د شفافیت لپاره، د نظام د ثبات لپاره، د نظام د استقرار لپاره باید دا قرباني ورسره وکړي. د 201 خالد بن ولید کل اردو مرستیال مولوي محمد نظامی د ولسونو ډلګۍ مشرانو، مسؤلینو او امنیتي ځواکونو څخه مننه وکړه چې د بیت المال اړوند وسلو، مهماتو او تجهیزاتو په ساتنه او راټولولو کې له دوی سره همکاري کړې. دلته قومي مشرانو د چارواکو د وسلو راټولولو تود هرکلی وکړ او اسلامي امارت ته په دې برخه کې د هر راز همکارۍ ډاډ ورکړ. خپل ولسونو د طرفه د اسلامي امارت ته ډاډ ورکوم زه انشاءالله چې مخکې دا وطن، دا خاوره، دی ولسونه او دی مجاهدینو ساتلې ده. زمونږ سرکاڼو ولسوالۍ په خطیه او په خاوره کې به هېڅ چا ته موږ داسې اجازه ورنکړو انشاءالله چې هغه خپلې شوم اهداف دلته وچلوي او زمونږ به سره خبره چې موږ به په خپلو ټولو امکاناتو باندې د دې دفاع کوو. کونړ په ختیځ کې پروت یوازینی ولایت نه دی چې د وسلو راټولولو کمیسیون پکې وسلې راټولې کړي، بلکې د اوږدې مودې راهیسې په ختیځو نورو ولایتونو کې هم دغه کمیسیون سلګونه میله سپکې او درنې وسلې راټولې کړي او دا پروسه لا هم روانه ده. سباون ساحل، وحدت نیوز، کونړ.